دې کې شک نشته چې یو عالمه ښځه د خپل علم په ذریعه نسلونه عالمان رالویوي، خو که دغه علم په صحیح طریقه ونه شي نو ډېر مسایل را پیدا کېدلی شي. نن سبا اکثره خلک د زامنو سره د لوریانو په تعلیم ډېر زور ورکوي او په کار هم ده چې په لوریانو باندې علم او تعلیم وشي، ځکه چې علم سره د انسان ډېر مسایل اوریدلی شي او یو عالمه او تعلیم یافته ښځه د خپلو بچو پرورش په ښه طریقه کولی شي. خو په لوریانو باندې د تعلیم حاصلولو سره باید د هغوی په ژوند باندې ډېر خاص او ژور نظر وساتل شي. هغه دا چې یو خو نن سبا په زیاتو تعلیمي ادارو کې د جنکو استادان سړي وي او نن سبا په هیڅ چا هم اعتبار نه دی پکار، ځکه چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي. نو که مور او پلار په خپله لور باندې تعلیم کول غواړي او علم پرې کول غواړي نو باید په داسې سکول یا مکتب کې ورته داخله واخلي چې هلته استادان هم ښځې وي، نو هیڅکله به هم بیا د ویرې او د سردردۍ او شرم سبب نه جوړیږي. دویم دا چې پلارانو ته پکار دی چې خپل اولادونه خپله سکول ته بوځي او بیا یې راولي، ځکه چې نن سبا لوفران هلکان د جنکو د سکول د چوټۍ په وخت کې د سکول مخې ته ولاړ وي او په دې طریقه د جنکو دوکه کولو او ورسره د یارانې کولو کوشش کوي، او جنۍ هم دغه وخت کې ذهن کمزوری وي ځکه چې نوې پیغله شوې وي نو زر دوکه کیږي. نو مور پلار ته پکار دی چې په دې باره کې ډېر زیات پام او خیال وساتي او د داسې بې شرمۍ نه ځانونه وساتي. بله ډېره ضروري خبره ده چې عموما ډېر خلک دا فکر کوي چې هلک نه ورانیږي او لور باندې بیا مور پلار شرمیږي، نو ځکه په لور باندې ډېره زیاته پابندي کوي او زوی یې آزاد پرېښوي. بلکل په لور باندې پابندي کول پکار دی، خو په زامنو هم پابندي پکار ده، ځکه چې همدغه زامن چې بیا پردو تورسرو سره ناروا عملونه کوي او د خلکو د شرمولو کوشش کوي، خو که یو مور پلار خپل اولاد یعنی خپل زوی ښه پرورش وکړي نو هیڅکله به هم د یو چا لور خور ته په سپکه سترګه ونه ګوري. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو او معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله، درسره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.